پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک د شرم. په فیسبوک کې زورول او ګواښل. پر یوې 14 کلنې نجلۍ د ډله ییز جنسي تېري خبر بنګلادیش کې د خبرونو سره ټکی شو. خو تر سږ کال پورې پر نیما شل لا هم پر ټولنیزو رسنیو زورول کیږي او د شرم په نامو پر نیما شل د بنګلادیش شمالي او لاپورا کلي کې ډله ییز جنسي تېری شوی و. د دغه تېري پر تور 25 مشکوک کسان ونیول شول او پر 1100 بیا وروسته تور ولګېد. دا وایي دوی سپېړې راکولې، زما جامې یې سرې کړې، چټلې خبرې یې کولې. یو وخت زه بېهوشه شوم. کله چې پر نیما په هوش راغله او 100 ساعته وروسته کور ته ولاړه. کور یې له پولیسو ډک و. هلته ډېرې رڼاګانې وې. په کور کې ډېر زیات خلک راغونډ شوي وو او له پولیسو ډکه یوه لارۍ ولاړه وه. دوی له ما پوښتنې پیل کړې، آیا دوی پر تا جنسي تېری وکړ؟ زه ان پر دې هم نه پوهېدم چې جنسي تېری یعنې څه. د دغه وحشانه برید خبر د بنګلادیش په رسنیو کې د سر خبر شو او د نړیوالو رسنیو لیکنه یې جوړه کړه. خو هغه څه چې په اړه یې هیڅ راپور ورنکړل شو دا دی چې 15 کاله وروسته د بنګلادیش په ګڼو برخو کې د جنسي تېري له بریدونو د ژغورل شویو کسانو د شرم له کبله پر نیما لا هم پر انټرنیټ له ځورولو سره مخامخ ده. دا وایي په 2014 کال کې زما په نامو او انځورونو د فیسبوک یوه پاڼه جوړه شوې ده. زما د دفتر پته او زما د ټلیفون شمیره یې هم پکې لیکلې وه. د ښځو ډېرې خرابې تبصرې او انځورونه یې خپرول. هلته داسې پوسټونه هم وو چې زه د کرایې لپاره چمتو یم. هغه مهال چې پر نیما په یو سیمه ییز تلویزیون کې کار کاوه د هغه ګڼو ملګرو او دوستانو د هغې په نامو له فیسبوک اکاونټ د ملګرتیا ورغلي. غوښتنې منلي. دوی فکر کاوه چې دا اکاونټ ریښتونی دی. دوی به پوښتل ته ولې دغه ډول خراب انځورونه شریک کوې؟ آیا دا کار ستا ژوند ته څه ګټه رسوي؟ یو ملګري ان دا هم رانه وپوښتل چې زما قیمت څو دی. په دې سره ځینو ملګرو هغه پرېښوده، ځینو یې غیبت کاوه او ملنډې یې پرې وهلې. همدا وه چې پر نیما دنده پرېښوده. هغې هېڅکله د فیسبوک دا اکاونټ جوړونکی پیدا نه کړ. خو د سږ کال وروستیو کې د پر نیما او د هغې یو ملګري د تکراري شکایتونو په پایله کې دغه اکاونټ بند شو. د پرنیما پر وړاندې انلاین زورونه د هغې د ژوند خرابولو لپاره یو ډول نوې هڅه وه. دا داسې دښمني وه چې وښیي له جنسي تېري ژغورل شویو کسان چټل او بې ارزښته دي. دا وایي د ښوونځي، کالج او پوهنتون په درشل کې زه له داسې څیزونو سره مخامخ وم. په کوڅه کې نه شوی ګرځېدلی. خلکو به په اشاره کولو ویل چې دا هماغه نجلۍ ده. ان ځینو به مې ویښتان رانیول او وهلم به یې، ویل به یې دا چټله شوې ده، مه ورسره غږېږئ. دوی به راته ویل دا هغه نجلۍ ده چې جنسي تېری پرې شوی. اوس پر نیما د موسیقي د یو خصوصي ښوونکي په توګه کار کوي او په بنګالي موسیقي او کلاسیکو سندرو کې ارامتیا مومي او هارمونیې غږوي. دا وایي کله چې د کمزوري احساس کوم په خونه کې ځان خلف کړم او سندرې وایم. خو دا پوهېږي که څه هم د فیسبوک پاڼه اوس ختمه شوي خو د شرم هغه داغ به یې په بشپړه توګه هېڅکله پرې نه ږدي. کله چې زه بیرته هغې پاڼې ته ولاړم یو ملګري لیکلي وو پر نیما آیا ته هېڅ شرم نه لرې؟ خو دوی ما په هغه څه شرموي چې ما هېڅ کړي نه دي. دا زما شرم نه دی، دا د بنګلادیش د ټولنې شرم دی. نو دا و زموږ د نن ورځې یو دردونکی ټاپک. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوي. که مو ویډیو خوښه شوي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.